کوبلوف وایي چې روسیه باید د داعش پر وړاندې مبارزه کې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کوبلوف وایي د ماسکو فارمیټ راتلونکې غونډه چې ښایي د روان کال سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي، اسلامي امارت به د یوه بشپړ غړي په توګه پکې ګډون وکړي. زمیر کوبلوف دوحه کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د کاري ډلو د غونډې په څنډه کې ویلي. کابل کې د روسیې له سفیر ډیمیټري ژیرینوف سره په ګډه په دې اړه د سیمې له همفکره شریکانو سره خبرې کړې دي. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي زیاته کړې افغانستان کې ترهګرې ډلې د ناټو د حضور پر مهال ځای پر ځای شوې وي او طالبان په هغه وخت کې هم د دغه راز ترهګرو پر وړاندې جنګېدل او په خبره اوسني افغان چارواکي باید پړه ونه ګڼل شي. زمیر کوبلوف زیاتوي چې په دغه راز وضعیت کې طالبان زموږ ریښتیني شریکان دي او موږ یې باید ملاتړ وکړو او وسلې ورکړو څو دوی د نړیوالې ترهګرۍ دغه ځالې له منځه یوسي. تاس خبري اژانس هم دغه راز افغانستان لپاره د روسیې له سفیر ډیمیټري ژیرینوف سره هم خبرې کړي او هغه په دې اړه ویلي دي تر بیا ځلې واکمنېدو وړاندې وخت کې د طالبانو د کړنو په تړاو باید د دوی قضاوت ونه شي او په هغه وخت کې داعش د طالبانو له یو دښمن څخه و. د روسیې سفیر زیاته کړې چې طالبان اوس هم د داعش پر وړاندې سخته مبارزه کوي. زمیر کوبلوف څرګنده کړې چې که څه هم افغانستان کې اوسنی وضعیت لا هم کړکېچن دی، خو په خبره د لویدیځ د اشغال له وخته ډېر ښه دی. دغه روسي ډیپلومات پر اسلامي امارت د لویدیځ بندیزونو ته په اشاره ویلي افغان چارواکي ډېر ښه روان دي. نوموړي پر امریکا غږ کړی چې د افغانستان نږدې 10 میلیارده کنګل شوې شتمني بیرته ازاده کړي او له اروپا هم غوښتي چې د افغانستان 2.5 میلیارده ډالر چې د بشري مرستو په موخه د سویس په یو بانک کې ځای پر ځای شوي بیرته افغانستان ته ورکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي موږ د حقیقت ته پام را جلب کړی چې د افغانستان ستونزې د غونډو کنفرانسونو له لارې نشي حل کېدلی. افغانان ژمنو تحلیلونو ته نه بلکې رښتینې مرستې ته اړتیا لري. زمیر کوبلوف زیاته کړې چې روسیا په رښتینې توګه د افغانستان ملاتړ کوي او په خبره د کازان په وروستۍ اقتصادي غونډه کې روسیې او افغان چارواکو پر ژمنو نه بلکې پر عملي پروژو خبرې کړې دي.